السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم ملګرو چې ښه به ودې، صحت جامې او په تن وي. الله دې وکړي چې روغ واوسئ. ملګرو نن مې تاسو ته درې زبردست سیټینګونه راوړي دي او ډېر یو ښایسته او خوندور سیټینګونه دي. ملګرو یو سیټینګ دی د پلی سټور، بل سیټینګ دی ملګرو د فیسبوک او بل سیټینګ دی ملګرو د یوټیوب. ملګرو دغه درې سیټینګونه دي، ډېر یو زبردست سیټینګونه دي. الله دې وکړي چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. نو ورځو ملګرو دغه سیټینګونه تاسو ته ښیم. نو اول سیټینګ به تاسو د یوټیوب یو ښیم. نو ملګرو دغه لپاره موږ ورځو اول خپل د موبایل یوټیوب خلاصوو. ملګرو د موبایل یوټیوب هم چې خلاص کړه ملګرو، دا هم چې خلاص کړه ملګرو، دلته پاس د خپل تصویر باندې کلیک کړئ. دې باندې چې کلیک کړه ملګرو، نو دا لاندې به دلته سیټینګ په نوم آپشن باندې به کلیک کړئ. سیټینګ په نوم آپشن باندې چې کلیک کړه ملګرو، نو دغلته به جنرل په نوم باندې آپشن باندې کلیک کړئ. دلته هم چې جنرل په نوم آپشن باندې کلیک کړئ، دغلته به لاندې ریسټریکټډ موډ په دغه باندې په کلیک کړئ. په دغه هم چې کلیک کړئ دغه آن شو. ملګرو دغه څه کار کوي ملګرو، د مثال د یوټیوب چې څوک استعمالوي نو دغه ته د غلطې ویډیوګانې راوړي، یعنی 18+ دغسې نورې ویډیوګانې راوړي، غلط تصویرانو والا ویډیوګانې. نو که غواړئ چې تاسې خپل یوټیوب کې غلطې ویډیوګانې تاسې ته رانشي، غلطې عکسو باندې ویډیوګانې جوړې شوي 18+ ویډیوګانې تاسې ته رانشي، نو ملګرو کولی شئ دغه سیټینګ نه استفاده وکړئ. ملګرو خوندور سیټینګ نه ټولې په خپل موبایل نه وکړئ تر څو تاسې ته په خپل یوټیوب کې غلطې ویډیوګانې رانشي. ملګرو دویم سیټینګ چې دا هغه د ماشومان لپاره ده. ملګرو کله چې موږ ماشومان ته موبایل ورکړو نو هغه خپل پلی سټور ته لاړ شي، هر رقم اپلیکیشن ډاونلوډوي، هر څه چې خوښ چې ملګر اپلیکیشن خوښ شي هغه ډاونلوډ کړئ. ملګرو زه تاسو ته یو داسې سیټینګ ښیم ملګرو چې تاسو کوم هغه ته اجازه ورکړئ اپلیکیشن د هغه به ډاونلوډولی شي ملګرو. یعنې د ماشومان اپلیکیشن تاسو ته خاص اجازه ورکړئ هغه به ډاونلوډولی شي، یعنې د غټانو یعنې 16 18+ دغه اپلیکیشن نه به نشي ډاونلوډولی. ملګرو ورځو دغه سیټینګ تاسو ته ښیم ملګرو. دلته پاس په خپل ته ان دغه هغه باندې به کلیک کړئ ملګرو. دلته به داسې تصویر یا دغسې ان ای دغسې د ABC کوم حرف به لیکلی وي دغه باندې کلیک کړئ ملګرو. د باندې چې کلیک کړئ دلته به سیټینګ باندې کلیک کړئ ملګرو. سیټینګ باندې چې کلیک کړئ دلته به فیملی باندې کلیک کړئ. فیملی باندې چې کلیک کړئ یعنې فیملی مطلب پیرنټل کنټرول د مور پلار کنټرول، د والدینو کنټرول مثال. ملګرو دا هم چې په دې هم چې کلیک کړه ملګرو، اوس به دغلته پیرنټل کنټرول دغه به کلیک کوي. په دغه باندې د باندې چې کلیک کړه ملګرو پیرنټل کنټرول آرس آف، دغه آف د ملګرو دغه به آن کوي. دا هم چې دلته ملګرو تاسو ته یو څه کوډ غواړي 1 2 3 4 دا کوډ دې ته ورکوم، بیا دا کوډ ورکوم 1 2 3 4 ملګرو. دا کوډ مې چې ورکړه ملګرو، هر څوک هلته اپلیکیشن ډاونلوډوي، مثال داسې ماشومان یې اپلیکیشن ډاونلوډوي نو هغه نه به کوډ غواړي نه شي کولی چې هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. مثال ایپس اینډ گیم دغه به کلیک کړئ ملګرو. دا هم چې کلیک کړئ ملګرو دلته به راغلی 3+ 7+ 12+ 16+ 18+. که غواړئ دغه ټول تاسې اپلیکیشن بند کړئ دلته به سی ووایئ. مثال بیا هېڅ څوک نشي کولی چې هېڅ رقم اپلیکیشن ستاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړي، یعنې تاسې تنها خپله کولی شئ تاسو بیا کوډ معلوم وي تاسې ډاونلوډولی شئ. غواړم ملګرو چې 16 او 18+ اپلیکیشن هېڅوک ډاونلوډ نه کړي، ستاسو ماشومان ډاونلوډ نه کړي. زه غواړم دغه انډرسټوډ کوم ملګرو. دا مې انډرسټوډ کړه ملګرو. دا وخت دواړه انډرسټوډ شو نو دغه 18 او 16+ اپلیکیشن به هېڅوک نو نشي ډاونلوډولی. دلته به سی ووایئ، سی هم چې ووایئ ملګرو نو دا سی وسه ملګرو. اوس هېڅوک نشي کولی تاسو ماشومان چې دغه 16 او 18+ اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. نو ملګرو دریم اپلیکیشن په فیسبوک کې دی. نو ورځو ملګرو دغه لپاره موږ خپل فیسبوک خلاصوو. نو فیسبوک هم چې خلاص کړه ملګرو دغلته اوس مثال دا ویډیو شوه، دا ډایرکټ اټو پلی شوه ملګرو. دغه اټو پلی کېږي دغه ویډیوګانې ملګرو. دلته اوس بله ویډیو شوه ملګرو، دغه خپله اټومیټیک دا ویډیوګانې پلی کېږي. دغه ملګرو ستاسو ډیټا هم ضایع کوي، یعنې ملګرو تاسو چېرته په مجلس کې ناست یې، تاسې بل دغسې خاص مجلس یو خاص داسې ځای کې ناست یې، ملګرو سره ناست یې، نو داسې ډایرکټ ویډیو راسي مثال غانه یا بل څه وي هغه ډایرکټ پلی شي. نو خامخا ملګرو د شرم خبره وي، یعنې تاسې د پلار څنګ کې ناست یئ، فیملي کې ناست یئ، بده خبرې ملګرو. نو دغه تاسې آف کړئ، تاسو ډیټا به هم سیو وي او داسې اټو پلی ویډیوګانې خپله به ویډیوګانې هم نه پلی کوي ملګرو. دغلته زه په دې 3 لاین دا 3 لاینونو باندې به کلیک کړم. دغه باندې مې چې کلیک کړې ته به لاندې راسم دلته سیټینګ اینډ پرایوسي به دغه اپشن باندې به کلیک کړم. دلته بیا په سیټینګ باندې به کلیک کړم. سیټینګ باندې مې چې کلیک کړم ملګرو دلته به لاندې راشم میډیا باندې به کلیک کړم. میډیا باندې مې چې کلیک کړه دلته به لیکلي اټو پلی، یعنې تاسو کله غواړئ دغه ویډیو پلی شي. نو زه نه غواړم دغه ویډیو فیسبوک کې خپله پلی شي، دا نیور اټو پلی ووایئ. دغه هم چې ووایم ملګرو او شاته وځئ ملګرو. که تاسو دغه سیټینګ نشئ پیدا کوئ دغلته به سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک کړئ. په دې هم چې کلیک کړئ دلته به په سیټینګ باندې کلیک کړئ. سیټینګ باندې هم چې کلیک کړئ دلته پاس سرچ کې ورته ولیکئ میډیا.
میډیا دا میډیا دا راغله ملګرو په دغه باندې به کلیک کوئ نو دغه ډایرکټ راوښتو اټو پلی دا ما نیور اټو پلی کوي ملګرو اوس به ګورئ دغه فیسبوک کې به خپله ویډیوګانې نه پلی کېږي ملګرو دغه راز دا خپله نه پلی کېږي دا ملګرو زه اوس کلیک کوم دغه د پلی شو اوس لاندې مثال دلته زه غواړم نور ویډیوګانې وګورم مثال دا وګوره خپله نه پلی کېږي دا ملګرو زه کلیک کوم بیا پلی کېږي نو ملګرو ستاسې ډیټا به هم سیو وي او دغسې ویډیوګانې به خپله هم نه پلی کېږي الله دې وکړي چې دغه سیټینګونه ستاسې هم د استفادې وړ وګرځي او ستاسې خوند ترې واخلئ او خپل موبایلونو کې وکړئ نو ملګرو که زما یوټیوب چینل ته نوي یاست نو زما یوټیوب چینل حمید الله افیشل په نامه در سره سبسکرایب کړئ نو تر بیا بلې ویډیو ما ته اجازه راکړئ په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو